په تورخم کې د پاکستان خلاف د طالبانو لوی اقدام. سلام، ستړي مشي، وخت مو بخیر. پر جزئیات هم دلته وګورئ. تورخم کې چارواکي وایي چې سلګونه هغه جعلي لایسنسونه یې نیولي چې غوښتل کېدل په پټه له پاکستان افغانستان ته راولېږدول شي. د تورخم ګمرک د مسافرو د محموله د چک مدیریت مسؤلان وایي د موټر چلوونکو 390 جعلي لایسنسونه نیولي چې د مسافرو د توکو لیږدونکي بایک په مهارت ځای پر ځای شوي وو. د مالیې وزارت نن پنجشنبې غبرګولي دویمه پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په دې تړاو تورن کسان هم نیول شوي، خو دا یې نه دي لیکلي چې څو کسان یې نیولي دي. یاد وزارت لیکلي نیول شوي کسان چې د نورو پوښتنو او ګرویږنو لپاره اړوند ارګان ته سپارلي دي. بلخوا کابل کې د پاسپورټ 3 نورو څانګو د جوړېدو چارې 90 سلنه بشپړې شوې دي. د پاسپورټ ریاست خبر ورکړی چې په کابل کې د پاسپورټ لوی ریاست په اډانه کې د جوړېدونکو 3 څانګو تخنیکي او اداري چارې 90 سلنه بشپړې شوي او ډیر ژر به د مراجعینو پر مخ پرانستل شي. د یاد ریاست مسؤلین وایي چې په کابل کې د پاسپورټونو د نویو څانګو د جوړېدو موخه د پاسپورټ د ویش په بهیر کې د اسانتیاو رامنځته کول دي چې د دغو نوو څانګو د خلاصېدو سره به د هیواد غوښتنو ته پر وخت رسیدنه وشي او د پاسپورټ غوښتونکو لپاره به د اسانتیاو ترڅنګ چارې به یې لا نورې هم ورسره ګړندۍ شي. د چارواکو په خبره په یادو څانګو کې ټولې لازمي اسانتیاوې لکه انتظار ځایونه، جوماتونه او میرمنو لپاره جلا کاري څانګې په پام کې نیول شوي دي. دا و زموږ چمتو شوي ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.